خوږ د تره زوی او ډېر ښه ملګری دی د ده په باره کې ورته خیالاتو اظهار دی اوس موږ وایو چې دی موږ سره خپل خیالاتو اظهار وکړي ډېر خپل خیالاتو اظهار نشي کولی دغه خیالاتو اظهار به زه وکړم خیر دی دی چې دی که نه دی بله ورځ انشاءالله دوبۍ ته روان دی او په 5 تاریخ باندې دی موږ وایي بس راځئ بره به چکر ولګو دا ادم جبې ته موږ راغلي یو او ډېر ښکلی موسم دی خړ موسم دی ډېر زبردست ځایونه دي ساده ساده ماحول دی او بس ملګري راغونډ شوي دي ډېر خوند کوي بس موسم ښه دی چکر ډېره مننه جواد صاحب چې تاسو موږ سره خپل خیالات اظهار وکړو اوس راځو د عبدالله طرف ته چې دوی خپل خیالات زموږ سره السلام علیکم الحمدلله ډېر ښکلی موسم دی موږ د ملګري راوتي یو په چکر باندې او ډېر ښکلی ځای دی ادم جبه نومې دی زموږ د ګلیباغ نه تقریبا داسې د نیمې ګنټې په فاصله باندې دی له پاسه او ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله د ملګري راغلي ذاکر خان د خیره سره بیا روان دی په 6 تاریخ باندې نو د ده دپاره راغلي موږ وایو چې خامخا یو یادګار ویډیو جوړه کړو چې بیا خامخا ده دغه کوو او ګران لاله هم ناجوړه و اوس الحمدلله ښه شوی دی راغلی دی زموږ خواله ګران لاله د ځان سره به مخه کړی فواد خان راغلی دی زموږ سره نو ډېر ښه خوشحاله او ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله او الله پاک دې زموږ دا کلی دغه شانتې آباد ساتي امین امین مننه ستاسو د ټولو او په آخر کې به زه تاسو ته ټولو ته یو 2-3 ټپې ډالۍ کړم ماشاءالله او دا راته ونیسه لږه راډالۍ شپې ځان ته ونیسه ځان وایه پکې او کړه دې سنگار دې لیلا کړه دې سنگار دې لیلا خمارو سترګو دې پزړو وشتلې یاما خمارو سترګو دې پزړو وشتلې یاما کړه دې سنگار دې لیلا کړه دې سنگار دے لیلا پتا دی حس نکیگی یارا پتا دی حس نکیگی یارا ما دی خدای مړکی چې خبر اخلاص شینا او ما دی خدای مړ کړي چې خبر اخلاص شینا کړه دې سنگار دې لیلا کړه دې سنگار دې لیلا جانان زما پسر جانان دے جانان زما پسر جانان دے کزئی پریکدم د کوسو ملنګ بشینا کزئی پریکدم د کوسو ملنګ بشینا کړه دې سنگار دې لیلا کړه دې سنگار دې لیلا بس ډیره مننه ډېره مننه ډېر ښه